دلوی او بخونکي سختن تعالی پر پاک او سپیڅلي نامه د قدرمن ډاکټر صاحب ضیاء الرحمن ضیاء زموږ مشر د فدریشن مشر غضنفر صاحب کمیزاده صاحب خیرخوا صاحب افسانه رحیمی د ښځو د اتاق چیرمن مشر همدارنګه زموږ مشر درون مشر قدرمن سالم امید ډاکټر صاحب د بانکونو د اتحادیې رئیس او زموږ ویاړلی شخصیت قدرمن آریان خان چې د داخلي ډرامو پیل او لړۍ شروع کړی دی په دې عقیده ده چې نور هندي او نور سیریالونه باید ونه کارو موږ خپل سیریالونه باید ولرو خپل تولید ولرو نن همدې دپاره دلته راغلی دی چې که موږ په نورو برخو کې تولید لرو نو شواباب تولیدو نور شیان تولیدو نور سیریالونه هم باید تولید کړو خپل تولید ولرو او هغه نه استفاده وکړو پیمان صاحب چې موږ سره ډېر زیات همکاري کړی د کابل د صنایعو او معدنونو خونې مشرتابه پلاوي او همکاران همدارنګه کمینزاده صاحب نوم مې واخیسته بیا خلم ځکه چې موږ سره زیات همکاري کړی شپه ورځ ما سره په تماس کې او د دوستانو په دعوت کې همیشه موږ ته ښه راهنمایي کړی زه ورنه ډېره زیاته مننه کوم وردګ صاحب چې ویاړ راوبخه راغی زموږ وکیل دی او د خان سټیل مشر بنسټګر عزیزي صاحب زموږ پخوانی وزیر ډېر قدرمن شخصیت دی او موږ سره همیشه همکاري کړی همدارنګه محب شریف د اسلامي بانک په استازیتوب دلته حضور لري دوستانو اسلامي بانک زموږ وی آی پي سپانسر دی د برنامې موږ سره همکاري وکړه تر څو دغه اګزیبیشن او نندارتون موږ په لاره واچو په مالي برخه کې موږ سره همکاري کړی په معنوي برخو کې موږ سره همکاري کړی همدارنګه زموږ ورور چې نوی د فدریشن د عمل پلاوي رئیس په توګه ټاکل شوی پروانفر صاحب زه ورته مبارکي وایم او ښه راغلاست هم ورته وایم سمندر صاحب چې سمندر صاحب او حجت فضلي دا دواړه زما له کورونه او مشران شپه ورځ را سره زحمت ویسته دا دومره کار په یوازې تن نه کېږي زه دوی نه د زړه د تله مننه کوم چې دوی موږ سره همکاري وکړه ممنون مقصودي زموږ مشر او اکټر او فرهنګ پال شخصیت چې زه ورته د استاد خطاب کوم ځانګړي استعداد لري او د وطن سره ځانګړي مینه لري زه ډېره مننه کوم چې نن حضور لري راغلی د هغه تر څنګ نیازی صاحب چې د کانټینټل مشر دی د دې په راتګ سره په کانټینټل کې خورا ډېر زیات تغییرات راغلي امنیتي برخو کې زه خاص مننه دې نه کوم ولې دې نه ډېر زیات مننه زه د دوی د مسؤلینو نه کوم هغه ګاردان چې دي او هغه صفاکاران او دا خلک چې ډېر ښه برخورد موږ سره وکړه دوی نه زه مننه کوم کور مو ودان او یو خبر تاسو کوم دا هم زموږ خپل تولید دی داخلي شرکت دی د ټولو مقاماتو نه خصوصي سکتور نه غوښتنه کوم چې خپل برنامې همدغلته ترسره کړي همدارنګه زموږ د کابل د صنایعو د عمل پلاوي رئیس دې ته هم ښه راغلاست وایم د اندونیزیا سفارت استازي مشران زموږ منیب ابراهیمي زما همکاران ټیمونه چې ما سره شپه ورځ کار کړی پرون شپه دوی خوب نه دی کړی اغلې سپوږمۍ سیام همدارنګه بیدار صاحب صافی صاحب عثمان خان شفاق دوی موږ سره شپه ورځ کار وکړه زه تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د رسنیو همکارانو نه مننه کوم چې دوی موږ سره وخت ناوخت دا تعقیب کړي دي د پارلمان وکیلان او سناتور صاحبان هم دلته حضور لري نومونه بیخي زیات دي چې بیا څوک ماره خفه نه سي ما ته ټول زیات محترم دي تاسو چې دلته نن راغلي یاستئ دا په دې معنی چې تاسو خپل هیواد او خپل تولید تقویه کوئ تاسو دې شعار ته راغلی یاستئ چې نور هر څه لرو باید خپله جوړ کړو ما دپاره ډېر د شرم ځای هغه وخت و چې زه لغمان ته لاړم د قرغیو د سیند په غاړه کې ما پنجابي مایان هلته وکته په ډېر ارمان لاړم چې زه دغه مایان واخلم استفاده یې کړم همغه وخت کې راته احساس پیدا شو چې نه دغه ځوانان ویده دي د ځوانانو د ښوولو دپاره باید منظم او ستراتیژیک کار باید پیل کړو دغه لړۍ مو شروع کړی د خپل هېواد خپل تولید نندارتون مو شروع کړه چې په دې نندارتون کې موږ سره د شپږ ویشت ولایتونو څخه شرکتونه حضور لري یو ځانګړې مننه زه د آغا خان فاونډیشن څخه او د نجم صاحب څخه کومه چې دوی موږ سره همکاري درلود او حضور لري افتخار لرو چې دلته راغلی دوی موږ ته د شپږ ویشت ولایتونو څخه د مختلفو ولایتونو څخه غرفې معرفي کړل دغه داخلي تولیدات معرفي کړي دغه تاسو به وګورئ وروسته غرفې وګورئ همدارنګه د رډب ایست دی ښاغلي خیش کې نه زه مننه کوم چې ډېر زیات زحمت یې وسته موږ ته غرفې معرفي کړي دي د ګلدوزي د پروژې څخه همدارنګه موږ سره نور دوستان دي بیا یو ځل ځانګړې مننه د آی سی سی او د صنایعو خونې نه کومه چې ما سره دا لړۍ پر مخ ویوړه او ترسره کړه دغلته لوګوګانې تاسو ګورئ آی سی سی نوم مې واخیسته حرکت دفتر هم دویم ورځ زموږ سپانسر کړی هغوی راځي موږ سره حضور لري
یو پروډکشن دی د موشن آرت په نوم زموږ د ټول پروډکشن چارې پر مخ وړي. زه ترې ډېره مننه کوم. کارپو له خیره زر افتتاح کېږي. دا کارپو شرکت د صفر نه تر اکسپنشن پورې الف له تر یا پورې بزنس سولوشن وړاندې کوي. ځوانانو ته وایي چې راشئ خپل کاروبار پیل کړئ. همدارنګه نور شرکتونه شته دي. کانټینټال نوم مې واخیسته چې پاتې نه سي. زه فکر کوم کوم یو نور پاتې نه دی. نومونه مې ډېر واخیسته. کور ودان. زه اوس راځم د دې برنامې هدف تاسو ته تشریح کوم. موږ دوه هدف لرو. لومړی هدف دا ده چې هر څه لرو په خپل لاس مو جوړ کړي دي هغه استفاده کوو. که خیر د کیفیت هم خراب وي ولې هغه د لپاره چې تشویق شي موږ دا هوډ کړی چې هغه نه استفاده کوو. که هغه سریال دی، که زما نوشابه دی، که زموږ د کالو مینځلو پوډر دی، که چپسونه دي، که ذوب آهن دی، دغه ټول شرکتونه دي نه موږ نور استفاده کوو. دا ژمنه مو کړې او دا په ځوانانو باندې زه غږ کوم چې لطفا خپل وطن سره مینه پیدا کړئ. دا وطن باید موږ جوړ کړو. دوم دلیل او دوم هدف دا ده چې غضنفر صاحب فعلا ما اکثر جوانان رو میبینم با ما میاین میگن که ما را یک جای مقرر کو. یک قدر جوانان میاین همه قسم بخی بیروار جور شده. میگه شما با سکتور خصوصی میشناسین، با پیمان صاحب میشناسین، با خیرخواه صاحب میشناسین، ما رو معرفی کنید که ما مقرر شویم. ما میگم که شما فارغ میشوین. چرا با می فکر هستین که شما باید مقرر شوین؟ شما چرا مردم باید مقرر نکنین؟ آمر خود باشین، رئیس خود باشین، کارفرما باشین، بیاین که مشترکاً کار کنیم. در افغانستان فرصت‌های کاربار بخیز زیاد است. هدف دوم و هدف بزرگ ما اینمی است که ما جوانان را تشویق کنیم با پای خود استاد شوند، کاربار خود شروع کنن و به دیگه جوانان بتونن خیر برسانن و از امکانات داخلی افغانستان استفاده کنن. ما در افغانستان فرصت‌های سرمایه‌گذاری خیلی زیاد داریم که فردا به خارج تشریح میکنیم. موضوع بعدی این است که در این نمایشگاه خوشبختانه ما افتخار 188 غرفه را از 26 ولایت افغانستان داریم و همش تولیدات داخلی است. و این را به شما پیمان صاحب بگم، به ما یک دو شرکت خارجی آمدن گفت زیاد پول میتون برد، اسپانسر هم میشم، همینجا بر ما غرفه بده که من اینجا باشم. ما گفتم این تولیدات داخلی است. این هر چیز که از وطن ما تولید کرده من نمیتونم خارجی را یک جا کنم. همه چیز وطنی است. این از وطن است. باور کنید رد کردم به خاطر وطن. ما خیلی خوش هستم که با جوانای جا هستم. از پوهنتون آمدن، اساتید پوهنتون آمدن، بزرگا آمدن. همشان به میشوار آمدن که وطن ما تولید ما، وطن خود را می سازیم و با می عقیده هستیم که جنگ هست، هر چیز هست، اختلافات هست، مشکلات هست، کشتار هست، انتحار هست، ولی بازم وطن ماست، کسی دیگه نمی سازه. ما خود ما می سازیم. میره قبول کردیم، در اینجا سرمایه گذاری کردیم. ما بیشتر وقت شما را نمیگیرم، حرف با گفتن خیلی زیاد دارم ولی چون وقت کم است بزرگای دیگه هم صحبت میکنن. بازم از تک تک شما تشکر میکنم. نامه دوستایی که از ما ماندن، کسایی که اسپانسر شدن و مسئولین و کارمنده اتاق صنایع معدن، پرویز جان و دیگه دوستا، همچنان در آی سی سی پوپال و دیگه دوستا که هستن یا خیلی همکاری کردن. نامهشان اگه ما را ببخشین. همتون با ما محترم هستین. خوش آمدین. همیشه بیان زنده و سلامت باشین. تشکر.